رابعه بصری او خزر شپېته کاله ټول ژوند په دې کې تیر کړی چې الله 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 شپېته کاله چې مړه شوه ملایکې ورته رالې تپوس دې کوي چې من ربکې ستا خدای څوک و ملایکې د لاس نه ونیوې ما نه د رب تپوس کوئ ما نه ما شپېته کاله خپل رب هېر کړی نه دی ورشئ زما رب نه تپوس وکئ چې رابعه بصری م پېژنې که نه ما نه څه تپوس کوئ ښځه وه د شپې به راووته په نیمه شپه او د ښار په کوڅو کې به ګرځېده خپې ابله خپې او دا شعر به وی چې جاگنا ہے تو جاگ لے افلاک کے سائے تلے جاگنا ہے تو جاگ لے افلاک کے سائے تلے حشر تک ستا رہے گا خاک کے سائے تلے او د مخلوقا ویښ شئ د خاورو سوري لاندې والله العظیم تر قیامته پورې به بیا د خاورو سوري لاندې او د اسمان سوري لاندې ویښ شئ تر قیامته به د خاورو سوري لاندې او د پراتی دا به ټوله شپه چغې والې وینځه ده د ابراهیم ابن ادهم وینځه ده ټوله ورځ په خدمت کې تیره کړي ټوله ورځ او د شپې په یخو اوبو باندې اودس وکړي او 2 رکعاتو نفل نیت وتړل نو 15 سپارې به په یو رکعت کې ویلې او 15 سپارې به په بل رکعت کې ویلې سلام وګرځولو په سجده پرېوته او خدای ته وایي چې الله ته په ما مینې خدای زه ستا ډېره خوښه یم خدای ته په ما مینې بادشاه دا ګونګړاهټ واورېدو د دې کمرې سره چې غوږ یې کېښو نو دا وایي بادشاه دروازه وټکوله چې ورننوته ورته ویل بېادبې دا څه وی داسې مه وایه چې خدای ته په ما مینې داسې وایه چې خدای زه په تا مینه یم هغه وینځه بادشاه ته داسې ګوري ورته ویل ځه بېادبه بهروزه باشه دا وخت زما او زما د خدای په منځ کې د راز وخت دی دې وخت کې زه ستا وینځه نه یم زه ستا د ورځې وینځه یم بادشاه ته وایي که زما خدای په ما مین نه وی تم بادشاہ د هغې بنده یې بادشاهي او ملک او سلطنت یې درکړی دی ټوله شپه اوده پروت دی زما ټوله ورځ ستا په خدمت کې زړه وچوي او د شپې په یخو اوبو اودس وکړم او 10 سپارې په 2 رکعتونو کې ووایم کا په ما مین نه وی نو د شپې به ماله دا توفیق راکولی چې ځان ته یې ودرولی خو زه به موده پرته وی خو په ما مین دی چې ما د شپې خوب ته نه پرېږدي او ځان ته یې ویښه ودرولی انوي ته یو سړی راغی وایي چې جي دا 5 منځونه ولې فرض دي هغه ورته ویل چې ولې وی 4 ولې نه دي وی که 4 وی نو تا به بیا ویلی چې 5 ولې نه دي که 6 وی بیا به تا ویلی چې 7 ولې نه دي وی دا بل قسم جواب واري وی ستا دا پوزه دلته ولې ده خوله دومره پاک ځای دی او دا د ګرینګو شی پې دلته ټومبلی دی دا د ګرینګو شی دلته ولې دی دا وی نو چې دلته نه وی نو چېرته په کار دا و چې دا پوزه په دې سټ کې وی ګنده شی دی چې مخکې وی نه هغه مولانا صاحب کمال کې خدای پاک کړی دا اوس موږ څه خبرو چې دلته دا د ګرینګو شی ولې ټومبلی دی هغه بچیا تم کمال کې زه څه خبرم چې 5 منځونه یې ولې فرض کړي 4 ولې نه دي خیال م راغی خو خدای کړي دي که زیات تحقیق یې ورشه تپوس ته وکړه دا د دې قوم مزاج
تقریر کولو یو سړی وی بای سپی چې چرته یي هلته ملایکې نه ځي سپی چې چرته یي یو راغی وی چې جی دا حدیث رښتیا دی چې سپی چرته یي هلته ملایکې نه ځي وی حدیث خو دی وی نو ما یو سپی ساتلی دی د ورځې م را سره یو د شپې په بړستن کې ځان سره سملوم سپی وی چې ولې وی چې د ورځې سپی را سره یم د مرګ ملایکه به نږدې نه راځي او چې د شپې په بړستن کې سپی را سره ملایکه به نه راځي چې ملایکه را نشي نو روح به مې څوک قبض کوي ټول عمر به ژوندی یم هسې وایم دا ستاسو سوالونه دي مولانا تانوي رحمت الله علیه ورته وایي چې خبره داسې ده بچیا چې دې دنیا کې د ټولې دنیا د روحونو ټیکه اسرائیل نه ده اغستې بعضې ملایکې داسې دي چې د سپو روح قبض کوي نو چې ستا سپي سره ډېره مینه ده نو المرء مع من احبه سړی به مغه چا سره په قیامت کې وي چې دنیا کې چا سره مینه خیال م راغی نو ستا چې سپي سره مینه ده نو ګویا تم سپی چې تم سپی نو تا وخت چې پوره شي ستا روح قبض کولو له به هغه د سپو والا ملایکه خدای راولي نو خو سپي ته نږدې کېږي نو تا نه به مغه روح والي دا زمونږ د قوم مزاج دی دا زمونږ د قوم ذهنیت دی عزیزانو تاسو به کله کتلی دا د ساینس استادان کاږه کیڼ په لاره ځي دا د ساینس استاد دی دا د ساینس استاد مال ماسټر صاحب ته ساینس پڑھاوے اور جی اګورم داسې